سلامونه او نیکې هیلې زما ټولو افغانان ورونو زما د ژوند ډیره برخه بېحساب تېره شوې او په دې میډیا کې تقریبا زه د 7 یا 8 کال نه لګیم فعالیت کوم. خو نن زه دا خپل میسج زه خپل افغانانو ته پرېږدم، خپل د ټیک ټاک چې په ټیک ټاک کې ډېر فعالیت لري هغه زلمو ته پرېږدم. ما د ټول د قدر وړ افغانان هستئ، زما ورونه هستئ. خو زه ما یو څو ویډیوګانې وکتې، ویډیوګانې مې چې وکتې په ویډیوګانو کې څه زموږ افغانان دي ورونه چې هغې دا غوښتنه ده چې باید ته د مینې محبت پیغام ورکړي. څه وایي چې نه ګلخانان کنځلې کوي، باید د کنځلو جواب په کنځلو باندې ورکړي. نو ستم هته دا ووایه چې اول زه د چا ومنم. خو زه دا قضاوت په تاسې پرېږدم افغانانو ورونو، که په مینه ورکولو وي او د مینې محبت خبرې. موږ تر 2014 پورې د پاکستان په هکله خبرې دي که نه. یو خو دا دی چې زه د ګلخانانو هېڅ په قصه کې هم نه یم. دا ټیک ټاک میک ټاک نه و، دې سره زما مقابله وه، داسې مقابله مې ورسره کړې ده چې یو لګی دی لکه خبره وایي کاروان به روان و بیا د بي ما پې سپي به غاپي. نو دا به غاپي دي مخکې نه م غپلې. په دې زما هېڅ پر خپل زلمو ته خپلو دي افغانانو ته زه یو میسج پرېږدم، د خپلو بچیانو ته میسج پرېږدم، د خپلو ورونو ته دا میسج پرېږدم چې زه به غلی شم. خو زه تاسو ته یو څو تاریخي واقعیت ویمه، زه به څه مودې لپاره غلی کښېنم، ستاسې به بلکل په دې منځ کې به زه خاموشه شم چې خیر که زما د وجې نفرت جوړېږي او که نفرت نه جوړېږي، زه به یو څو میاشتې به زه خاموشه شم. زه اول دا پوښتنه کوم افغانانو ورونو، 46 کاله مخکې خبره راته کوم، په 1904 کې دې پاکستان تاسې له خلک ټرینینګ کول، ستاسې افغانستان ته یې لېږل جنګ لپاره. په هغې وخت کې خو دا فیسبوک او دا شیونه نه وم، مونږ خو نفرتونه نه خورول که نه. په 1900 دا یو واقع درته ښیم، په 1980 کې دا افغانان راله د افغانستان نه پاکستان ته مهاجر شو. هم د دې پاکستان د دفاع جنګ موږ په افغانستان کې وکړه، غزل الحق او دغه ویډیوګانې هر څه شته دي. تاسو یقین وکړئ چې دا نن تاسو په ټیک ټاک کم ګلخانان ښکاري او کنځلې بدرې دي وایي، دا موږ مخامخ هلته په هغې وخت کې لیدلي چې زموږ افغانانو ته به یې کنځلې کولې، توهین به یې ورته کوو، بدرد به یې ورته ویلې. او هغې وخت کې دا فیسبوک نه و. زه درته یو تاریخي قصه کوم، د 1988 د پاکستان پولیسو بېشمار افغانان ونیول. دا زما ویډیوګانې دغه کې شیر یې کړه چې د ځوانانو ته معلومات وشي چې موږ نفرتونه خورو که موږ د ملت صحیح اواز بدرګه کوو. په 1988 کې په سلهاو افغانان په مابسونو کې په پېښور، په اسلام آباد، په پنډۍ، په نورو ځایونو کې ونیول، واچول مابسونو کې. د پاکستان مابسونه خلکو ته معلوم دي، د ګرمۍ د لاسه مړه شو. دغه حکمتیار ګلبني حکمتیار چې دی د حزب اسلامي مشر، د مړي واچول په موټر کې. او هغې وخت کې ضیاءالحق په دغه رئیس جمهور د پاکستان هلته ضیاءالحق ته ویوړه، ضیاءالحق ته دا ویلې چې دا وګوره ستا په وطن کې زموږ راغلي مهاجر یو، ستاسې حکومت دا خلک نیولي دي او زموږ مهاجر وروره د ګرمۍ د لاسه په مابسونو کې مړه کړو. یو مړ نه شو، 2 مړه نه شو، په سلهاو درته ښیم. آیا هغې وخت کې موږ نفرتونه خورول یا هغې وخت کې فیسبوکونه و افغانانو ورونو؟ بیا دا لوبه دې ختمه کړه. په 2001 کې تاسې ما ته جواب راکړئ چې آیا موږ نفرتونه خورول چې په 2001 کې 50 ملکونو د دې پاکستان اډې ورکړي. او دغه ګلخان درته ښکاري، دا ګلخان دې هماغه چې کم مشرف د طالبانو حکومت ختم کړو، طالبانو سره څه وکړو، همدغه ګلخانانو دې مشرف ته زنده‌باد ویلې. آیا موږ نفرتونه خورول؟ هغې وخت کې فیسبوک و. تاسې نه دا پوښتنه کوم ځوانانو، تاسې نه پوښتنه کوم. 50 ملکونه په تاسې راوسته، کری نه وسته. تر 2014 نه دې خوا فیسبوک او سوشل میډیا پیدا شوې ده. د پاکستان دپاره زموږ افغانان چې 10 که 40 لکه په هغې وخت کې اوسېده، موږ د پاکستان 14 اګست دې سره منځلو. انډیا ته دې دشمن ویلې، موږ ورته دشمن ویلو. وروسته دې دشمن ویلو، موږ ورته دشمن ویلو. د هر رقم څه رقم محبت چې وی د دې لپاره موږ خپل خلکو قربان کو، موږ دې خلکو ته مینه ورکړه او دې داسې د مینې په مقابل کې څه شی درکړه. آیا دا نفرتونه دې ته وایي؟ زه نن دا پوښتنه کوم، آیا دا نفرتونه دې ته وایي
چې تاسې خپله وکاته چې په وزیرستان باجوړ ملکان دا ټول قبایلو منطقو کې دا خلک راوچه شو د خپل عزتونو سوال کوو دې ګلخانان ورته کمزلي کولې که نه کول ورته آیا موږ په فیسبوکونو نفرتونه خورول هغې به ویلې وژنې مې بمباري روانې کوي ده به ویلې پاک ارمي زنده‌باد ویلې که نه ویلې آیا موږ نفرتونه خورول آیا هغه خلکو نفرتونه خورول آیا چې اوس سبا په دې سپین بولدک کې په تورخم کې د پاکستان د یو افغان خور سره د افغان سره ظلم وکړي آیا د دې اواز اوچتول دا نفرت دی که دا حق دی ستا چې ګل خان ځان ته دا حق ورکوي چې د دې ځینه د فلسطین چغې وایي د دې ځینه د کشمیر چغې وایي د دې ځینه د برما چغې وایي نو زه دا حق نه لرم چې د خپل وطن د خویندو میندو یا د وزیرستان والا یا د سوات والا د خلکو پوښتنه وکړم یا د هغې حق اوچت کړم آیا دا نفرت دی د تاسې نه ځوان زه اوس په ټیک ټاک هم لایف راځم زه خبرې کوم په ټیک ټاک باندې لایف ځکه دا ځوانان زما خبر نه دي د خبرونو بیخي زه په ټیک ټاک باندې فعالیت نه کوم دومره ویډیوګانې شیر کېږي وروره صاحب مهربانه ډېر سکنډه یو منټ وروره صاحب مهربانه څوک ورسره ښه وي څوک ورسره بد وي او همدا وایي چې ته د ویو دپاره کار کوې وسړی دا ټیک ټاک زما دی نه زه دا کار کوم د ویو دپاره نو زما دغه ځوانانو ته دا دغه دی چې اول تاسې ما ته دا ووایي چې زه د کوم یو افغان ومنم یو بل ورځ مې د طالبانو کوم په دا کې په پکتیا کې دغه وکړه د پاکستان خلاف ما ویډیوګانې ما ډېر ښه کار یې وکړو څه راته لیکي چې ته خو وروره طالبانو ته ځان نږدې کړې څه راته لیکي چې دا خو د پاکستان ایجنټان دي وسړې هلته چې ته غواړې هلته چې زه غواړم بلې ته غواړې چې باید د پاکستان ته سم جواب ورکړي شي چې هغه پاکستان ته سم جواب ورکوي بیا ورته وایي چې دا خو ولا یو پروګرام دی دا خو وروره چل کوي موږ افغانانو سره دا خو وروره لوبه شروع کړې ده نو موږ اول باید دا مخ خپل ځانونه مطمئنه کړو چې موږ څه وی او څه کوو افغانان ورونو خپلې خپې ځوانانو زه تاسې خپل مشرانو خپې مه وهئ تاسې خو به د ټیک ټاک یو دوه ورځې به خوشحالي وي زه دا ځان نه ښیم داسې ډېر افغانان دلته ستاسې دپاره یو پل جوړ شوی تاسې ته یو رهنمایي کړی تاسې ته یو ښودنې کړي د دې پنجابي ریاست تاسو ته موږ مخ ښودلی د دې مخ هم درته ښودلی چې حقیقت دغه 46 کاله وژنیم تا خرڅویم تا بېعزته کویم تا هر څه تا سره کوي دغه ټول شیونه هم درته په ثبوت ښودلي دي اوس ما ته دا ووایه چې دغه عمران خان یو خوا کو دغه د عمران خان د پارټۍ خلک ولې د دې پوچ په خلاف شو آیا دا نفرتونه دي چې دې موږ ته وایي چې تاسې نفرتونه جوړوئ نو بیا خو ته هم نفرت جوړی که نه دا د عمران خان چې یو خوا کو ولې د پوچ خلاف شي ولې د پوچ ته غلام ویلي ولې د باجوا ته کنځلې وکړې ته سپي پورې دې د باجوا ته وویلي خو په دې باندې راله که نه بعضې ملګري لګیا وایي ته د عمران خان سپورټ کې وروره زه د عمران خان سپورټ ګوره ما تاسې ویل په دوه شیونو ما کړی یو مې د خپل خلکو ته خپل مشرانو ته د پیغور په حساب کړی چې دې سړي دا پلانې کار کړی تاسې ولې ونه کړو ناکامورا دا کار کړی تاسې ولې ونه کړو ته خو تاسې پوره ویډیو ګورئ نه هغه لږ 10 سکنډه ویډیو ګورئ تاسې په هغې باندې ځان دغه کوئ او بل مې دا ویل چې موږ د پوچ خلاف و عمران خان د پوچ خلاف کمیس او پرتوک چې د دې ویستو دغه ته موږ هم ویستو دا کومه لوبه چې ورسره دې وکړه دغه موږ غوښته نو نور خو په دې کې څه شته دی نه زه به یو څو ملګري م رالم بیا په ټیک ټاک باندې م لایف راځم خیر زه به میاشت نیمه به زه دمه شم خو تاسو ته به بیا معلومات وشي چې دا څه پروګرام دی د چا په خلاف باندې دا لوبه روانه ده زه ګورم چې څوک ملګري وي سلامونه ته وعلیکم سلام یو منټ صبر وکړه چې دلته څوک نشته دی یو منټ ښه نو خبره دا ده چې ورونو دا ټول د ویو دپاره کارونه دي د خپل مشهورتیا دپاره کارونه دي زه ورته همدا لګیم چې ورونو زه ټیک ټاک نه لرم د په ټیک ټاک او دا ما ته بیا هم دا لیکي چې ورور ته خو د ویو دپاره دا کار کوي زه خپل یوټیوب چینل مې جوړ کړی چاته نه یم چې زما یوټیوب چینل دغه کړه خپل د ویډیوګانو دپاره بې ثبوت دپاره چې د ولس ته زما یو ثبوت هغه مې جوړ کړی هغه مې قرار خاموش ایښی دی چاته نه یم چې دا سبسکرایب کړه دا وروره لایک کړه چې زما فالوور زیات شي دا کار ما کله کړی تاسې ما ته ووایي نو خبره دا ده چې که د مینې محبت شي موږ پاکستان ته انتهایي ډېره مینه ورکړې خو دې همیشه زموږ خپې والي همیشه افغانان ورونو زه به نه یم مړ به یم بل به د دې په دې خبرو مه غولېږئ چې د دې په لاس کې چې شته دی نه د ګلخانانو په لاس کې
دا خپله محکوم دي، خپله دومره وس نه لري چې مهربانه د پېښور وایي میدان ته چې راځي 50 ځای تالاشي کېږي، نو دې به زما او ستاسو پوښتنه وکړي، تاسې له دې په خبرو غولېږئ. نو زه به انشاءالله دا لایف هم دا کومه، په ټیک ټاک کې به م راشم، الله دې وکړي چې زما دا سلامونه ته وعلیکم السلام، هېڅکله زه نه وروسته کېږم نه یېرېږم انشاءالله. خیر زه به دمه شم، د افغانانو ته معلومات وشي، د افغانانو ته زما معلومات وشي، یا د نور مشرانو چې موږ څه شی ویلي هغه حقیقت لرودو که نه یې لرودو. ورشئ د وزیرستان د خلکو نه پوښتنه وکړئ. د وزیرستان علي وزیر 18 جنازې د کور نه وتي، 18 قسم په خدای چې د ګل خانانو هغې ته د مور او خور او د ښځې کنځلې وکړې، که وی کړ کې وی نه کړې افغانانو ورنو علي وزیر چاته کنځل کړې ده؟ 18 جنازې د کور نه وتي او دې ورته د ناموس کنځلې کولې، همدې ګل خانانو چې دا ما تا ته کنځلې کوي. منظور پښتون چاته یوه بده خبره کړې وایي ګل خان هم ویوه، بیا دې منظور پښتون ته څومره کنځلې دې وکړې، د انډیا ایجنټ او د افغانستان ایجنټ او د پلاني ځینه پیسې خوري او د بستاني ځینه خوري، همدې ګل خانانو پنجابیان ورته نه ویلې. دا د سوات خلک، دا د ملکن خلک، دا برکو کې تاسې خویندې میندې ونه کتې چې راوتې وي، ایا دې پې خیرات کړی دی؟ نو تاسې دغه 15 شل چې په ټیک ټاک وانې وینئ یا په فیسبوک وانې وینئ، تاسې دې ته مه ګورئ، هلته ته وګورئ چې په مقبوضه افغانستان پښتونخوا کې څومره خلک پراته دي، څومره خلک محکومه دي، څومره خلکو سره زیاتې کېږي، تاسې باید دغه 10 کسانو ته ګورئ. زما ورونو خیر دی، زما دا خبرې بلته پرتې، زما دا حقیقتونه بلته پراته دي. دغه ګل خانان او خصوصا دغه ریپیټیا والا ما چې کومې خبرې کولې دا شپږو کاله زما ویډیوګانې په میلیونونو خلکو کتلي او شیر کولې چې والله دته سلام دې سړي خو رښتیا ویلي، خو چې 2 ورځې لږ دغه بدل شو، هماغه ریپیټیا والا دې ما ته کنځلې کوي او ټول افغانانو ته کنځلې کوي. دا د دې هغه اصلیت دی. ښه خلک به پکې پیټې کړي، داسې نه چې د ټول خراب خلک دي، خو اکثر له کنځل ماران دي، کنځلې کوي. والله د فضلرحمن په پارټۍ سره زه اختلاف لرم، والله کې هغې چاته کنځلې کوي. نور خو موږ کوم دغه سره اختلاف نه لرو، یو د فضلرحمن پارټۍ سره هم لیکته یقین وکړه هغې موږ ته کنځلې نه کوي، بدې ردې ته نه وایي، حالانکې دومره ویډیوګانې پسې موږ ډکې کړي، حالانکې عمران خان پسې موږ 2 ویډیو نه ډکې کړي، د په خلاف زما وګورئ زما پیج ته ورشئ. خو مګر هم د پیټۍ والا ځکه د دې عادت دا دی، دې عادت دا هغسې چې دې به کنځلې کوي، په کنځلو باندې به خپله مبارزه مخکې وړي. دې فکر کوي زما تاریخي خبره به یاد ساتئ، 1 میاشت 2 میاشت 3 میاشتې زه به ستاسې حال وګورم چې څه په تاسې راځي. که تاسې بیا په دې فیسبوکونو او په دې ټیک ټاکونو ونه جړل او دا مو نه ویلي چې موږ افغانان یو لر او بر پښتانه یو دي، نو دا دې مې یاد ساته چې تا سره به څه کوي. همدغه پنجاب، همدغه نوی ستاسې د پوځ مشر چې وټاکل شو، دا به وګورئ چې تاسې سره او ستاسې عمران خان سره به څه کوي. زه بیا هم احترام لرم، د چا مشر ته به احترامي نه کوم، خو تاسې هغه خلک هستئ چې په زور خلک مجبوروئ چې ستاسې عمران خان ته کنځلي شي او تاسې ته، خو زه یو سړي مور ولې یاده کړم، یو سړي خور ولې یاده کړم، ما په کور کې قلارې ناسته ده، خو دا زوی به یې لوفرې نه اخلبئ، هغه به سپین سري یا به مړه وي، پلار به یې مړي یا به خور مړه وي، یا به د چا ناموس دی، د چا عزت دی. زه څنګه به مسلمان به افغان ته د اجازت ورکوم پښتون چې د مور او خور یاده کړم؟ زه هېڅکله دا کار نه کوم. او چې دې کوي بس لګې دي ټوله ورځ، دې خو ډېرې کنځلې وکړې، ټولو ته یې وکړې، څه په لاس راغله. او دا کنځلې اوسنۍ نه دي، ما راته ویل چې دا د 40 کاله مخکې تاسو ته ما تاریخ ښودو، هغې وخت کې دې پېښور کې افغانانو ته کنځلې کولې، هغې وخت کې دې د افغانانو ته توهین کوو. زما خبرې دروغ نه دي، چا چې مهاجرتوب تېر کړی، د دې لپاره موږ د ضیاءالحق عکسونه په کورونو کې ولګول، د دې لپاره موږ د ضیاءالحق چې مړ شو خلکو پسې خیراتونه وکړه. ما راته ویل چې 14 اګست مو سره منظور انډیا ته دشمن ویلې، موږ د دشمن ویلې کرکټ د انډیا سره به مقابله وه، موږ به د دې نه زیات ګرم وو موږ د افغانان. خو نن تاسې وکړه، تاسو ته معلومات وشو 45 کاله ستاسې په سر تجارت وکړو، او ته نن راځې چې دې ته زه د مینې پیغام ورکړم. د کوم مینې پیغام؟ دې سره خو اختیار نشته، ګل خان سره خو اختیار نشته چې څه پیغام درته ورکړي. په تورخم هم دته پنجابي اختیار دی او په سپین بولدک هم د پنجابي اختیار دی، او پاکستان دی د امریکې او د برطانیې هېواد، او پنجاب ته په ټیکه ورکړی دی. نو دا خو اختیار لري نه چې دته د مینې پیغام ورکړم، دا به څه وکړي؟ که داسې کولی شو، خو دغه د تورخم ګېډې چې بند کړو، دغه د تورخم ورې چې بند کړو، دغه ته په لکاو او پریدیانو شینوارو کار کوو. هغې وخت کې موږ دا فیسبوک باندې دغه خور کړی و چې دغه تورخم بند شو، دغه خلک بېکاره شو، خو دې به دا د خپلو پښتنو غږ اوچت کړی وی که نه، یا به دا تورخم وریله کړی وی که نه، نشي کولی دا کار. په الله سپارم همدغومره لایف د ټیک ټاک ته راځم.